اوفو، دا خو په هره خوا د اور لمبې دي، غرغنډې دي، سکروټې دي، او تر کومې چې نظر لګي د ورونو یو غړمبېدونکی سمندر را روان ښکاري. د هو یو بوږنونکی عالم دی، د ویرې او روح چیچونکي دیوان په اعصابو راسواره دي. شپه ده، د تیرو تورابان د خپلو لښکرو سره په دنیا د دهشت راج کوي. خو دغه ورونو دې لمبو او په بره تلونکو غرغنډو دا خوش وړونکي چاپېرچل رڼا کړی دی. وګورئ دغه منظر، توبه خدایه توبه، دا څه دي؟ د وینو دا دومره لوی ډنډ او څومره راخوټ کیږي، داسې چې د تیلو د کړي لاندې د منونو لرګو اور بل کړي وي. اخ تو! او د دغه ډنګ نه د وینو دا څومره بد او ناکاره وږم راخیږي. داسې شخړې دي چې د سړي ساه په ګونو راولي. بیا د دغه ډنډ په غاړه دا دوه لوړ قدونه، شاړ شبړ وجودونه داسې بریښي لکه چې د قطکاڼي نه جوړ شوي وي. پیړې او بیرې شونډې، بقې شلېدلې سترګې، لوی داړې، مکروه مخونه، خاښې لاسونه، دغه دي د اور د زنځیرونو سره راوږده شول. شمشاد یې په دغه وینې ډنډ د پاسه راونیوه. هغه غوښتل چې چغې ووهي، خو د هغه غږ نه راختلو. هغه پښې لاس وهل، خو د ناشونې وه. په خوله یې ځګونه راماتو، د سترګو نه یې غوټۍ وینې بهېدلې، او لږ ساعت پس هم په دغه ډنډ کې چې وینو پکې د اور له جوشه غولۍ وهلې، شمشاد پړ مخ ورښکته کړی شو. د یوې غوپې سره د هغه د سر نه ویښته لاړه. د وجود نه سرمن ترې په وینو زوو کې پاتې شوه او جامې ترې وغورځېدلې. ولې لږ ساعت تیر نه و چې شمشاد د یو ځل بیا خپل زوړ حالت ته راغی او د هغه سره یو ځل بیا هم دغه عمل وکړی شو. دغسې شمشاد 3 وارې د مرګ او ژوند زهرجن کیفیت نه تیر کړی شو. ولې دا ځل دغې 2 کسانو یو بل قیامت خیزه صورت اختیار کړو. شمشاد په زنځیرونو کې کلک تړلې ولاړو، دواړه د اور سره کړو سیخونو په لاس هغه پله په دهشتناکو قدمونو ور روان دي. د دغه سیخانو نه د اور بڅرو دانګل. هغوی ورو شمشاد ته نږدې کېدل، سیخونه یې نیغ د هغه سترګو ته نیولي وو. اوس هغوی د شمشاد مخې ته ودرېدل، او چې څنګه یې دغه سره کړي او اورورین سیخان د هغه په سترګو کې وروټومبل، نو شمشاد یوې زبردست چغې سره راویښ شو. د ده په چغه د ده کورودانه هم په کټ کې نیغه کېناسته. شمشاد پاسید، په سور جیمي کې د خولو شړپ جوړو. ساه یې بې ساه وه، داسې لکه چې د غره په خاښي ختلې وي. نیمه غوټه شپه وه، په کلي کې سپو ځای په ځای غپل. شمشاد زر څپلۍ چڼیا کړې، د کټ پښې ته اچولې پکول یې په سر کړو، په څادر کې مخ سر راونغوښتو او د عادت خلاف د خپلې رټۍ نه بغیر د کور نه په وتو شو. ښځې یې ګیپ سیپ ونیوو، د نور کله په شان ورته بیا په زارۍ شوه. ویې د خدای خاطر وکړه، بس قلار شه، موږ به خدای د لوږې نه وجني. شمشاد ښځه د ځان نه په زوره سره جدا کړه او نیغ د کوره ووت. مینو چې د کله نه راواده شوې ده، د شمشاد دغه معمولو چې هغه به د نیمې شپې د کوره ووتو، پردۍ خونې به یې ورانولې، غلا، ډاکې، لوټمار او کنډرې کول د هغه پیشه وه. هغه چېرته سمه پښه نه وی ښودې. که یو خوا هغه بې موره، بې پلاره او بې تربیته لوی شوی و، نو بل خوا په ملک د ګرانۍ بلا او د بادارو د بې حسۍ رویو هغه دې پله راوستی و. هغه مجبوره و، بې وزله او بې وسه و، تر دې چې یو ورځ په چینار جومات کې د برنډې د ودانۍ دپاره چنده کېده، نو شمشاد په څه بهانه د مونځ نه هم بهر ووت، ځکه چې د هغه په جیب کې سره کاسیره هم نه وه. ولې شپېله هغه د چینار جومات د برنډې دپاره 5 لرګي په غلا ووهل او شپه په شپه یې جومات ته ورسول. سحر مولانا صاحب دغه لرګي د یو بیریا صالح ایماندار پیرزو وګڼله او د جومات په برنډه کې یې ځای کړل. دغه برنډه اوس 50 کلنه وه، بلکې زبون حاله وه.
اکثر لرګي او راسته شوي وو او هر کال پرې د خټې لیو له کبله ګز ګز خاوره پرته وه. ځکه نو راغورځېدو ته نږدې وه. شمشاد چې په دغه نیمه شپه د کور نه راووت نو په بر چم کې راتېر شو او د چنار جومات لار یې ونیوله. داسې ښکارېده چې ننني خوب هغه د خپلې ګناهګارې ماضي د یوې خطا نه پرده پورته کړې وي. د هغه کیفیت په بل رنګ و. د تیر ژوند د تیروتنو د پښیمانتیا او ندامت سره د چنار جومات په وره ورننوت، داسې چې د بیدار شوي ضمیر شور راکیستلی وي. څپلۍ په پیزار ځای کې وویستې، څادر یې د لوټو په دړه کېښود، لستوڼي یې راونغښتل. سمه ډېره یخني وه خو په یخو اوبو یې اودس چارندام وکړل. راپاڅېد، څادر یې راواخیست خو بیا یې کېښود. شاید چې بېلمازه و. د مخ اوبه یې په دواړه لاسه وچې کړې، د کیڼ مټ اوبه یې په ښی لاس او د ښی مټ اوبه یې په کیڼ لاس ووینځلې. راغی، په برنډه کې مخ په قبله ودرېدو، غوږونو ته یې لاس کړل او د 2 رکعته مونځ نیت یې وتړلو. شمشاد ډېر په خشوع خضوع سره مونځ پوره کړو. سلام یې وګرځولو، 3 ځله یې په زوره زوره کلمه ووې او بیا یې لاسونه دعا ته پورته کړل. د هغه لاسونه رپېدل، زړه یې په درزا و. اول غریو یوړو، بیا سلګو ونیولو او په جړا جړا کې په زارۍ شو، ای د ټولو مخلوقاتو خالقه، زه څومره ګناهګار یم، ما څومره خطاګانې او تېروتنې کړي دي، ما څومره کورونه وران کړي دي، ما څومره خونې تاله کړي دي، ما څومره ډاکې او غلاګانې کړي دي. ته په هر څه پوه او خبردار یې. زه د خپلو ټولو غلطو او ګناهونو اعتراف کوم. زه په هر څه ډاډه یم. اوس شمشاد په چغو شو، ای خدایا، زما توبه، ما معاف کړه، ما وبخي، ما سره په حساب مشي، زما توبه ده، زما توبه ده. او شمشاد لا په مخ لاس نو راښکودی چې د یو درس سره د جومات برنډه په هغه راغله. شمشاد مړ شو، خو نن په ټول کلي کې دا ګنګوسې دی چې شمشاد د جومات نه غلا کوله، خدای په خپله توره ووهو.